نو دوستانو بیا هم راغلاست کې پلس یوټیوب چینل ته. نن بیا هم تاسو له بل نوې ویډیو سره څنګه کولی شئ موږ جیمیل اکاونټ جوړ کړو او یعنې ګوګل اکاونټ جوړ کړو تر څو د هغه له خدماتو څخه استفاده وکړو. یعنې څنګه کولی شو چې موږ دا اکاونټ جوړ کړو. ټول له مخکې که چیرې زموږ چینل ته نوي یاست چینل درته سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نویو ویډیوګانو څخه پاتې نه شئ او زموږ پخوانۍ ویډیوګانې هم تاسو لیدلی شئ په کې پلس یوټیوب چینل کې. نو ته راځئ ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو یو جیمیل اکاونټ ځان ته جوړ کړو. لومړی ورځو خپل جیمیل اکاونټ ته د جیمیل اپلیکیشن ته جیمیل اپلیکیشن دا په ټولو موبایلو کې شتون لري که څه هم هغه انډرایډ وي که آیفون وي. نو کولی شئ چې دې اپلیکیشن ته ولاړ شئ. نو له دې وروسته تاسو باندې په خپل د اکاونټ په لوګو که چیرې تاسو زه خو جیمیل اکاونټ لرم نو زه په دې باندې لوګو باندې که چیرې تاسو غواړئ چې نوی هم جوړ کړئ نو اول باید دلته کلیک وکړئ. نو له هغه وروسته تاسو به په مانیج اکاونټس اون دیس ډیوایس باندې کلیک وکړئ. خو ځینې تاسو که چیرې په خپل موبایل کې جیمیل اکاونټ نه لرئ نو تاسو به کله چې په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دغه صفحه خلاصه شي. تاسو کولی شئ چې ووینئ یعنې که چیرې تاسو دا صفحه تاسو خلاصېږي که چیرې تاسو جیمیل اکاونټ ونه لرئ او په جیمیل اپلیکیشن ته ولاړ شئ نو تاسو همدغه صفحه خلاصېږي. نو له دې صفحې له خلاصېدو وروسته تاسو جیمیل اکاونټ جوړولی شئ. نو موږ راځو که چیرې تاسو یو جیمیل یا ایمیل لرئ نو تاسو کولی شئ چې دلته داخل کړئ. که یې نه لرئ یا غواړئ نوی جوړ کړئ نو په کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. د کریټ اکاونټ د کلیک کولو وروسته تاسو غواړئ چې د ځان لپاره جوړ کړئ که د خپل تجارت لپاره. نو د خپل ټلیفون لپاره یې موږ جوړوو د ځان لپاره نو فار مای سیلف باندې به کلیک وکړئ لومړني باندې. نو دلته باید تاسو خپل نوم ورکړئ او بیا به متخلص ورکړئ. مثال فرق نه کوي ستاسو نوم هر څوک وي مثال چې هر قسم واوسي نو تاسو دلته ورکولی شئ. اول به نوم ورکوئ بیا به تخلص ورکوئ. ته زه AK دلته پلس AK پلس یعنې د خپل چینل نوم ورکوم نو زه غواړم مخې ته ولاړ شم. تاسو وینئ دلته تاسو خپل عمر ورکوئ او جنډر مثال جنډر باندې یعنې تاسو مثال جنس تعینوي یعنې ښځه یاست نارینه او هر څوک چې مثال دلته یاست نو تاسو باندې میل باندې کلیک وکړئ یا فیمیل یعنې ښځینه میل یعنې نارینه. زه میل باندې کلیک کوم. له هغه وروسته ییر یعنې کال 2003 ډې مثال تاسو زیږېدلي یاست په هره ورځ که چیرې غلط وي فرق نه کوي او له ځانه ورکوئ هم فرق نه کوي. که چیرې تاسو ته مهم دی مثال دلته میاشت تاسو ورکولی شئ. میاشت هم انتخاب شو. نیکسټ باندې کلیک کوم. نو له دې وروسته ماته کوم اپلیکیشن کوم جیمیلونه ماته اماده دي چې هر یو باندې مثال ستاسو خوښ شو 2 دانې دي په هغه باندې کلیک وکړئ. هغه ستاسو جیمیل ستاسو ګوګل اکاونټ یعنې ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی شئ چې له دې څخه استفاده وکړئ. یعنې څنګه ډېر په اسانۍ سره مثال دا جوړېږي. نو زه په اول پلس AK 485 دا زما جیمیل اکاونټ جوړېږي. زه په دې باندې کلیک کوم نو دا زما جیمیل اکاونټ. نیکسټ باندې ځو دا بل پیج راځي. نو تاسو کولی شئ یو پاسورډ دې ته انتخاب کړئ چې هر یو پاسورډ وي چې تاسو خوښوي. مثال زه نو زه پاسورډ ورته انتخابوم. نو یو پاسورډ مې ورته انتخاب کړو نو په دې خاطر زما جیمیل جوړ شو. نمبر که چیرې تاسو غواړئ ورکړئ د خپل موبایل نمبر. که چیرې ستاسو خوښ نه وي نو سکیپ ووایئ. سکیپ وهلو وروسته نمبر ته ضرورت نشته. نیکسټ. نو له دې وروسته تاسو باید لاندې راسئ. نو له آی اګري باندې کلیک وکړئ او تاسو مخکې پیج ته ولاړ شئ. تاسو وینئ چې زما جیمیل په اماده کېدو دی یعنې اکاونټ ګوګل اکاونټ مې په جوړېدو دی. دا تاسو وینئ چې پلس AK 485 gmail.com دا جوړ شو ماته. زه ورځم ګوګل اکاونټ. تاسو وینئ چې دا ماته جوړ شو او زه اوس کولی شم چې استفاده ترې وکړم. یعنې که چیرې دا تاسو جیمیل ته ولاړ شئ اوس زه په جیمیل ته هم ورځم جیمیل اپلیکیشن ته. دا دی ماته جوړ شو. تاسو وینئ دا زما ګوګل اکاونټ. نو زه کولی شم جیمیل ته ولاړ شم او دلته خپل ځان ته هماغه جیمیل تاسو وینئ AK پلس AK@gmail.com تاسو لیدلی شئ چې همدغه اکاونټ دی چې تاسو ما جوړ کړو دا همدا. نو تاسو د دې ګټه څه ده د ګوګل اکاونټ او د جیمیل اکاونټ چې که چیرې تاسو دا غواړئ چې جوړ یې کړئ نو دا د دې ګټه څه ده ستاسو د موبایل لپاره څه ګټه لري. نو په دې خاطر تاسو که چیرې تاسو جیمیل اکاونټ ولرئ نو تاسو له پلی سټور اپلیکیشن څخه یعنې اپلیکیشن ته ضرورت ولرئ هغه ډاونلوډولی شئ. یوټیوب اپلیکیشن څخه ګوګل څخه انټرنیټ څخه یعنې د موبایل له هر موبایل کې څه ویب سایټونه او کوم هر څه چې دي تاسو د ګوګل اکاونټ یا جیمیل اکاونټ په واسطه هغه مثال
هغه خدمات ترلاسه کولی شئ په اسانۍ سره کوم چې تاسو اړتیا لري هغه ته لاسرسی پیدا کوئ. نو دا ډېر په اسانه طریقه سره دا اسانه طریقه وه چې تاسو څنګه کولی شئ جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. بیا هم وایم که چیرې زموږ چینل ته نوي یاست چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو نورې هم ښې نوې ویډیوګانې